الحمدلله والصلاة علی رسول الله اما بعد. زما قدرمندو خویندو او ورونو، موږ او تاسو د الحاد پر رد باندې یو لړۍ پیل کړې ده چې دا یې 4 نمبر ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې د الحاد پر اهدافو باندې غږیږو، یعنی د دیموکراسۍ څه هدفونه دي. د دیموکراسۍ 2 هدف دي په لومړي سر کې، یو چې د فکری هدف لري او بل چې د تطبیقي. فکری هدفونه چې دی دا په 3 برخو باندې ویشل کیږي. لومړی ځمکنی قانون، دوهمې اختیاري اخلاق، درېیمې هغه انسان مقدس دی. او تطبیقي هدف چې دی دا بیا په 2 برخو ویشل کیږي، یو چې دی ازادي ده او بل انتخابات دی. ازادي بیا په 3 برخو باندې ویشل کیږي چې یو د بیان ازادي ده، دوهم د دین ازادي، څلورم د اقتصاد ازادي. دا د دیموکراسۍ اهداف دي. په لومړي سر کې راځو د فکری هدف هغه اولې برخې ته چې هغه ځمکنی قانون دی. ځمکنی قانون په دې معنی چې دیموکراسي کې یو قاعده، یو اصل داسې دی چې په ځمکه باید ځمکنی قانون وي. په ځمکه یوازې د منلو وړ قانون هغه ځمکنی قانون دی، یعنی د انسان په لاسونو باندې جوړ شوی قانون دا په ځمکه کې د قبول وړ دی. آسماني قانون په ځمکه کې د منلو وړ نه دی، په داسې حال کې چې دا د شریعت خلاف دی. ځکه چې الله تعالی په قرآن کریم کې په څو ځای کې دا وایي چې ټولې پریکړې دا د الله تعالی په لاس کې دي. الله تعالی کولی شي چې پریکړې وکړي، یعنی د په ځمکه کې چې چلیږي او منل کیږي هغه آسماني قانون دی چې د الله تعالی لخوا رالېږل شوی دی. د مفسرینو په اتفاق باندې لکه څرنګه چې تفسیر ابن کثیر او تفسیر طبری دوی دا خبره کوي که چیرته څوک علم لري، پوهه لري او سربیره پر دې باندې دی دا عقیده لري چې کفري قانون خوښوي یا کفري قانون ته په اسلامي قانون باندې ترجیح ورکوي یا کفري قانون او اسلامي قانون سره برابر ګڼي، دا کفر دی. دا کفر دی. او که چیرته یو څوک د ناپوهۍ له امله داسې یو باور لري، دا بیا کفر اصغر یا لویه ګناه ده. دوهم چې دی، دوهم اختیاري اخلاق. په دیموکراسۍ کې ثابت او مطلق اخلاق نشته. هر څه د خلکو په خوښه او د پارلمان په واسطه باندې دا ټاکل کیږي. هر څه چې خلکو وویلي، پارلمان چې څه تصویب کړل، همغه اخلاق دي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې په ځینې هیوادونو کې لواطت او هم جنسبازي دا د پارلمان لخوا تصویب شوې ده، نو دا یو اخلاق دي، پروا نه کوي. په داسې حال کې چې اسلام داسې یو شی نه دی، اسلام د دې خلاف دی. هر څه چې ټاکل کیږي هغه به اشاره ټاکي، الله تعالی به ټاکي. دریم چې دی هغه انسان مقدس دی. دریم هدف د دیموکراسۍ، البته فکری هدف، هغه انسان مقدس دی. انسان چې هر څه کوي، انسان کولی شي، انسان که قانون ټاکي کولی شي، انسان که د چا سپکاوی کوي کولی شي، انسان مقدس دی. انسان که چیرته د آسماني کتابونو سپکاوی کوي کولی شي، انسان مقدس دی. انسان که چیرته د پیغمبرانو سپکاوی کوي پروا نه کوي، انسان مقدس دی. دا یو هدف، البته فکری هدف د دیموکراسۍ دی چې دوی دا هغه لري چې انسان مقدس دی، هر څه شي کولی شي. خو شریعت وایي دا انسان داسې نه دی. انسان مقدس دی خو په شرع کې د ده هیڅ سم نه چلیږي. راځو دومې برخې ته. د دیموکراسۍ د هدفونو دومه برخه، دوم ویش چې دی هغه تطبیقي دی. تطبیقي دا په 3 برخو ویشل کیږي چې لومړی د بیان ازادي ده. د بیان ازادي دا د
د خیر او د مصلحت لپاره وي، د چا د سپکاوي او د چا د توهین او توبیخ لپاره نه وي. په داسې حال کې چې په ډیموکراسۍ کې وایي بیان ازادي لري، یعنی هر څه چې وغواړي، که د چا سپکاوی کوي، که د چا توهین کوي، که چېرته په اسلامي مقدساتو باندې دوی ریشخند وهي یا د هغوی توهین کوي، دا د بیان ازادي ده کولی شي. په داسې حال کې چې دا د شرع خلاف دی. بیان ازادي خو هغه بیان ازادي ده لکه څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل ولس ته وویلې که چېرته زه ستاسو خبرو ته غوږ ونه نیسم، یعنی تاسې چې څه وایې او هغه ته زه غوږ ونه نیسم، په ما کې خیر نشته دی. او که چېرته په ما کې کوم عیب وي او تاسې راته په ګوته نه کوي، بیا په تاسو کې خیر نشته. یا لکه څرنګه چې امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د یو ورځ په منبر باندې ناست دی، خلکو ته وعظ او نصیحت کوي. د وعظ پر مهال یو تن راپورته شو او وی ویلې ته د بیان حق نه لرې تر څو چې زما یو پوښتنه را ځواب نه کړي. عمر رضی الله تعالی عنه درته وویلې مهرباني دا څه پوښتنه ده؟ دغه شخص ورته وویل چې پوښتنه په دې ډول ده چې ستا دا لنګ دا ډیر اوږد دی، زمونږ دا لنګونه چې دي دا واړه دي او زمونږ دا لنګ چې دی دا لنډ دی البته، او ستا لنګ چې دی دا ډیر اوږد دی، دا ولې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې پوښتنه دې ښه پوښتنه ده، زما لنګ دا ځکه اوږد دی چې زه له قده لوړ یم. او عمر رضی الله تعالی عنه داسې اوږده او جګه ونه درلودله، یعنی قد یې لوړ و، زما قد اوږد او دغه کوم لنګ چې ما ته په غنیمت کې را رسېدلی و دا لنډ و. ما د خپل زوی لنګ راواغسته او خپل لنګ سره مې دا پیوند کړ، نو ځکه زما لنګ دا اوږد دی. دغه ازادي بیان دغې ته ویل کېږي. نن سبا تاسو وګورئ غرب کې خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي، دوی دا چغې وهي، دا شعار لري چې بیان ازادي، خو دا مطلق دروغ دی. ګورئ هلته دا حق چاته نه ورکول کېږي. په دا وروستیو کې چې په غار کې دا مظاهرې روانې دي، دا اکثره یې دوی میډیا ته نه ورکوي، سوشل میډیا ته نه ورکوي، د ټلویزیون پر مخ او په سکرین نه ښکاره کوي، حتی تر دې چې د هغه ځای شبکې او انتنونه هم قطع کوي. دوی یو غولونکی شعار لري، دوی تش افواهات خپروي چې موږ د بیان ازادي لرو. دا تش دروغ دی، په دې باندې هیڅکله دوکه نه شي. دوهم چې دی د دین ازادي ده. په ډیموکراسي کې د دین ازادي ده څه معنا؟ یعنی هر څوک کولی شي چې هر دین د ځان لپاره انتخاب کړي، څوک ور باندې غرض نه لري. ډیموکراسي کې د دین ازادي شته ده، که مسلمان کیږي، که نصرانی کیږي، که یهودی کیږي، هر څه بلا چې کیږي، خو دې ته دا اجازه شته ده او دا هم مطلق دروغ دي. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې چې په غار کې هغه ځینې خلک مسلمانان کیږي، د اسلام داعیان چې غرب کې دي هلته ژوند کوي، هغوی خلک اسلام ته رابلي او په سلګونو خلک ورځ تر بلې د اسلام دایره کې را داخلیږي. خو دغه ډیموکراسۍ پلویان چې دوی وایي چې په ډیموکراسي کې د دین ازادي شته، دا مطلق دروغ دي. هغه خلک چې خپل دین پرېږدي او راځي مسلمانان کیږي، دوی تهدیدوي، دوی وژني. هغه داعیان چې خلک د الله تعالی دین ته رابلي دوی وژني، دا مطلق دروغ دي. دا دروغ دي چې دوی وایي چې په ډیموکراسي کې د دین ازادي شته ده. دا یو شعار دی، خلک ور باندې تیر باسي، هم خلک په دې باندې غولیږي. دریم هدف د ډیموکراسۍ د تطبیقي برخې هغه د اقتصاد ازادي ده. د اقتصاد ازادي ده په دې معنی چې په ډیموکراسۍ کې حلال او حرام ته نه کتل کېږي، بس یوازې پیسې را جمع کول. په ډیموکراسي کې د حلال لارې او یا د حرام ته نه کتل کېږي، یوازې پیسې را جمع کول په ډیموکراسي کې دا مهم دی.
په داسې حال کې چې شریعت کې داسې یو اصول قواعد لري چې هغه منع دي. په شریعت کې غش فریب چل د حرام دی. په بازار کې په سوداګرۍ کې غش چل دوکه کول دا حرام دی. سود کول دا حرام دی. رشوت اخیستل دا حرام دی. او په دیموکراسي کې دا خبره بیا نشته ده. په دیموکراسي کې پیسې راټولوه که هغه د حلال لارې دي او که د حرامې څخه دي. په دیموکراسي کې که چېرته د غوښه خرڅوئ پیسې را پیدا کوه. که چېرته په زنا باندې پیسې ترلاسه کوئ را پیدا کوئ پروا نه کوي خو پیسې را جمع کړه. او په اسلام کې وایي نه د خوږ غوښه حرامه ده. د هغه تجارت حرام دی. د شراب خرڅول رانیول دا ټول حرام دی. اسلام یو معیار ټاکلی چې هغه حلال دی. حرام د اقتصاد کې هغه گنجائش او ځای هیڅکله نه لري. او د تطبیقي دوهمه برخه چې یوې ازادي وه یوې انتخابات دي. انتخابات په دې معنی کله چې په هیواد کې یو مشر ټاکل کیږي، ولسمشر ټاکل کیږي، امیر المؤمنین ټاکل کیږي، هغه به د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. په پارلمان کې او په انتخاباتو کې د عالم رایا، د جاهل رایا، د منافق رایا، د مسلمان رایا، د هندو رایا، د سیک رایا دا ټول یو برابر دي. د پوه ناپوه رای یو شی ده. که چېرته یو طرف ته 80 ناپوهان وي او بل طرف ته 40 پوهان وي، دوی رایه ورکړي خو دا رایه د دې ناپوهانو زیاته شي، بس دغه رایه انتخاب او د ولسمشر یا امیر المؤمنین ټاکنه به د دغه زیاتو د ناپوهانو په رایه باندې کېږي. په داسې حال کې چې شریعت داسې نه وایي. شریعت وایي د ولسمشر ټاکل، د امیر المؤمنین ټاکل هغه یا به د خپلو متخصصینو کار دی، هغه د علماو دکتورینو کار دی. هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا دغه برخې ماهر وي، یا په اصطلاح د اهل حل والعقد شورا ده چې دغه خلک کولی شي د امیر المؤمنین یا د ولسمشر ټاکنه وکړي. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.